هم په دغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به منزل راوتو او په دې سخته بیمارۍ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به جومات ته راتو. دا دلیل دی په دې باندې چې مونځ هغه عبادت دی چې دا په یو حال کې نه معاف کېږي. الا چې کله بدن دی بالکل شکست ومني، بدن بالکل وایي چې نور ما کې طاقت نشته، مونځ جومات کې هله پرېښودی شي هم معاف کېدلی نشتي. ګورئ بدن کې د طاقت نه و مونځ به کې خو صرف جومات ته راوتلو ته معاف کېږي، مونځ معاف کېده نشتي. مونځ نه به هله دمه کېږي چې ساه دې د بدن نه ووته او یا د عقل کار پرېږدي. یو سړی دی لیونی شو، یو سړی دی بېهوشه پروت دی، کوما کې دی، یو سړی مړ شو، مونځ ختم شو. د دې نه علاوه داسې څه عذر نشته چې څوک یې بیان کړي چې دې حالت کې مونځ پرېښودی شي. وایي کېناستی نه شم، ودرېدی نه شم، کېنه کېناستی نه شم، پرېوځه. بدن مې وایي بالکل نه خوځي، د بدن یوه حصه هم نه خوځي، صرف زړه کار کوي. د زړه په ارادې سره مونځ کوه. د مونځ معاف کېده نشته. د تورو په سورو کې چې مونځ نه دی معاف شوی که نه، نو بل په یو ځای کې مونځ نه معاف کېږي. په سر مې بوج و دا مې عذر دی نن سبا، په سر مې بوج و، کار له تلم، ډیوټۍ له وختي ځم، د ډیوټۍ نه ناوخته رالم، بدن را باندې درون درونو، بچو سره ناست وم، میلمنو سره ناست وم. دا عذرونه د قیامت په ورځ ګوره یو هم نه قبلېږي. دا زموږ خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند په آخرنۍ ورځو کې منزله به راوتو، خو چې کله پې دا بیماري ډېره زیاته شو. روایت کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث دی د عایشه رضی الله عنها وی ثقل النبي صلی الله علیه وسلم وجعه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې د بیماري ډېره درنه شوه او د هغه بوج د لاسه او د هغه دروندوالي د لاسه ډېر زیات کمزوری شوی. وی چې اصل الناس د مانځه ټیم و، وی خلکو مونځ کړی دی که نه؟ وی موږ ورته وایي چې لا هم ینتظرونک یا رسول الله. نه نه یا رسول الله، وایي ستاسو انتظار دی، انتظار کوي ناست دي. وی زما دپاره په دې خانک کې اوبه واچولی، خانک کې اوبه واچولي. دې ته وایي د مانځه سره شوق. یو انسان د مرګ په بیمارۍ کې دی او سخته پې داسې ده لکه په دوو کسانو چې وایي ما له په دې خانک کې اوبه واچوئ. خانک کې وله اوبه واچولې، غسل یې وکړو چې لږ تازه شم او دې مانځه له وځم. فذهب لینو، نو دې وی چې لامبل نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پاسېدو کوشش وکړو، فاغمي علیه، بېهوشه شو. ثم افاق، دغه شان بېهوشه پروت و، څه وخت بعد بیا راپاڅېد د هوش نه، هوش کې راغی. اصل الناس دا سوچ خلکو مونځ کړی دی که نه؟ دا د مؤمن سوچ دی. مونځ شوی دی که نه؟ خلکو کړی دی که نه؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه په چړو باندې داسې والی شوی دی چې بدن یې سوری شوی دی چې ملګرو وله څه دوایي ورکوله به ترې به خېټه وته. چې کله هوش کې راغی یو رکعت یې کړی، دویم پاتې و. وی هغه دویم رکعت خلکو کړی دی که نه؟ وی امیرالمؤمنین خلکو کړی، تاسو پاتې یې. هغه دویم رکعت یې په هغه حال کې پوره کړو. مونځ شوی دی که نه؟ یو روایت کې راځي چې کله دا مؤمن قبر کې کېښودی شي او حساب کتاب ورسره وشي، نو وی دی دا نور ویني لکه ډوبېږي چې دا ورته یو منظر وښوی شي، نور ډوبېږي. نو وی دی هغه ملایکو ته وایي ما لږ پرېږدئ، لږ زما نه د مازدیګر د منځه را ټیم ځي، زه مونځ وکړم بیا راځم، خو ما نه د مازدیګر د منځه را ټیم ځي، نور چې ډوب شي ټیم ختمېږي.
دا د مؤمن سوچ دی په دنیا کې هم په قبر کې هم زما نه د مانځه ټیم شي زما نه د مانځه وخت ځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په هوش کې راغی وی اصل الناس خلکو مونځ کړی لا هم ينتظرونك یا رسول الله او تا ته ناست دي ستاسو انتظار دی وی ضعوا لي الماء في المخضب دې خانک ته نورې اوبه ور واچوي خانک کې کېناستو غسل یې وکړو ثم ذهب لينوء فاغمي عليه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوشش کو چې راپاسي فاغمي عليه بیا بېهوشه شو چې کله راپاسېدو هوش کې راغی اصل الناس خلکو مونځ کړی دی که نه وی لا هم ينتظرونك یا رسول الله هغوی تاسو ته انتظار کوي وی ضعوا لي الماء في المخضب په دې خانک کې نورې اوبه راواچوي نو خانک کې کېناستو بیا یې غسل وکړو فذهب لينوء فاغمي عليه پاسېدو کوشش یې بیا وکړو بیا راولېدو بېهوشه شو چې کله هوش کې راغی اصل الناس خلکو مونځ کړی دی که نه وی مونږ ورته چې لا هم ينتظرونك یا رسول الله هغوی ستاسو انتظار کوي یا رسول الله عائشة رضي الله عنها وي والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم او خلق بجمعات کې په انتظار دي ټول ناس دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راوتو انتظار کوي فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس یو کس راغی روایت کې راځي فأتاه الرسول او امام ابن حجر رحمه الله وی دلته مراد بلال ابن رباح بلال بیا راغی هغه به وخت په وخت سر راښکاره کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سالاتو کې د منزل راوځي که نه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځان طاقت ونه لید او درې پیرې بهوشه شو درې پیرې غسل بلال رضی الله عنه راغی وی یا رسول الله خلک په انتظار دي وی سیده ابو بکر صدیق ته ووایه چې زما په ځای لمونځ پړاو کړي ابو بکر صدیق ته وایه چې ور مخکې شي او دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه شرف دی او څه شرف او عزت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ژوندی او هغه امامتي کوي او په دې کې اشاره دې طرف ته چې ای خلکو که زه دې دنیا نه لاړ شم نو زما نه بعد مشر هغه هم دا دی کوم چې په دې مانځه کې مخکې کېږي فقال ابو بکر صدیق دا خبره وکړه څه مؤمنانو څه اوچت خلکو ډېر نرم دله انسانو بلال ورته وی ابو بکر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا ته وی چې مانځه ته مخکې شه وی یا عمر صلی بالناس عمر وی ته مخکې شه ته مونځ وکړه علما وی ابو بکر صدیق ډېر پوه انسانو هغه ته پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کوي دې طرف ته چې زه به مشر کېږم نو د اوس نه دی مخکې کوي چې دی مشر شي او چې دې مشرتیا د دې بوج نه زه بچ شم عمر ورته وی انت احق بذلك ته د دې ډېر حقداري نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دغه یو څو ورځې لمونځونه هغه بیا به پړاوه دا څو ورځې وي د دې وضاحت به کوو انشاءالله یو روایت کې راځي عبدالله بن عباس وی امام احمد دا روایت راوړی دی وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو بیماري پرې ډېره شوه همدغه وخت خو دا بېهوشي چې پرې راله څو پیرې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ادعوا لي علي رضی الله عنه ته ووایي چې راشي عایشې ورته وی الا ندعو لك ابا بکر د الله پیغمبر ابو بکر راونه غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ادعوه هغه راولئ حفصې ورته وی یا رسول الله الا ندعو لك عمر رانولو اوس دوی هر یو غواړي چې زموږ د خپل ته او د مشر ته دا شرف میلاو شي چې آخري وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دته څه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولئ عمر راولئ ام الفضل ولاړه وه د عباس رضی الله عنه بیبي الا ندعو لك العباس یا رسول الله عباس رانولو وی راولئ عباس راولئ فلما حضروا ټول راغلو ټول راوغوښتو حفصې خپل پلار راوغوښتو عایشې خپل پلار راوغوښتو او ام الفضل عباس راوغوښتو علي رضی الله عنه ټول راغلي شان د دغه عظیم انسان واورئ وی چې کله رالو دا ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی کمزوری شوی دا سر یې نشي اوچتولی او دا سر یې روغ غونته کې راوچت کو
وی یو خبر یاد کئی لیصلی بالناس ابو بکر به امامتی کی زما پر ځای باندې دا ټول یې راوغوښتل دې دپاره چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته دا امامتي دا ورته حواله کړي یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا ووی چې ابو بکر صدیق مخکې کوي عائشة رضی الله عنها ورته ووی یا رسول الله ان ابا بکر رجل رقیق اې د الله پیغمبره ابو بکر صدیق ډېر نرم انسان دی ډېر نرم زړه والی دی اذا قرأ القرآن لا يملك دمعه هغه چې د قرآن تلاوت کوي اوښکې د هغه په اختیار کې نه فلو امرت غیر ابي بکر که ته د ابو بکر نه علاوه بل چا ته ووایې هغه به لمونځونه وکړي ځکه چې د هغه په تلاوت به بیا څوک پوه نه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي یصلي بالناس ابو بکر ابو بکر ته ووایه چې لمونځ وکړي عایشې ورته بیا ووایي یا رسول الله ابو بکر صدیق نرم زړه والی انسان دی جاړي ډېر په تلاوت به څوک پوه نه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی لیصلي بالناس ابو بکر دې لمونځ وکړي فإنکن صواحب یوسف تاسو هم هغه شان زنانې کومې زنانه چې د یوسف علیه السلام په قصه کې وي اشارې دې ته وکړه لکه چې ظاهر ښکاره کوئ هغه څه چې پټوئ هغه نه یعنی پټ بل څه دي ظاهره کې بل څه دي زلیخه چې وه زلیخه د عزیز مصر ښځه هغې چې کله دا ښځې را جمع کړې نو ښکاره خو یې داسې کړه چې زه د دوی عزت کوم خو په زړه کې دا و چې دوی د هغه د حسن ویني د یوسف علیه السلام نو چې ما نه ملامته کوي نو معنه دا ده چې عایشه رضی الله عنها خو دا غوښته په ظاهره کې دا وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه جاړي ډېر او په باطن کې د هغې دا وه الله یتشاءم الناس به چې دا خلک په بیا څه بدګماني ونه کړي چې دا د دې پلارو او دې ورته ووایي چې ته لمونځ کوه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځي باندې نو هغې د دې د خبرې د بچ کېدو د دې نه د بچ کېدو د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دوه درې پیرې وویې نو یا رسول الله ابوبکر صدیق په ځای که بل څوک مخکې کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ابوبکر صدیق دې مخکې شي په دې باندې به اکتفا وکړو یو څو خبرې پاتې شوې هغه اخرنی لمونځ کوم یو و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې کړی او اخرنی نظر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اخرنی دوه درې ورځې څنګه تېرې شوې وې تکلیف پې څنګه زیات شوی و زنکدن د هغه څنګه و څه ټیم وفات شوی و څنګه کیسه وتې وه د صحابه کرامو حال په هغه ټیم کې څه و بیا د جنازې مسله بیا د دفن مسله د کفن مسله د هغې نه بعد بیا څه شي دا خبرې به انشاءالله په روان درس کې ذکر کوو او په دې سیرت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سیرت کې یو څو درسونه د شمار دوه درې به پاتې الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې سر ته په خیر سره ورسو او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ حشر د دغه عظیم انسان سره وکړي الله سبحانه وتعالی دې موږ د قیامت په ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې راجمع کړي الله سبحانه وتعالی دې د هغه د حوض کوثر نه موږ ته اوبه نصیب کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.